Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, who Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and students. I am Johar Imam of the English language trainer. My dear viewers, in today's video, you will learn gender of noun in Pashto. So, without wasting your time, let's start. Gender of noun. My dear viewers, pananane video ke bata so gender of noun. زده کوئ د دینه وړاندې چې کومې ویډیوګانې په ناون باندې شوي دي په هغې کې مونږه کاینډ آف ناون ډېر په ډیټیل سره ویلی دي او بیا په بل پارټ کې مونږه کیس آف ناون او اوس د کیس آف ناون نه پس راځو جینډر آف ناون مای ډیر ویورز په دې سیریز کې به تاسو د ناون د کمپلیټ تاسو له به کمپلیټ درس درکولی شي د ناون چې کوم قسمونه دي د ناون چې کوم کیس دی د ناون چې کوم جینډر دی بیا د ناون د سینګولر نه پلورل لا چینج کول دي نو دا هر څه به انشاءالله تاسو زما سره زده کوئ نو د کاینډ آف ناون او د کیس آف ناون نه اوس راځو جینډر آف ناون اول مونږ له دا پیژندګلو پکار دا مونږ له په دې پوهېدل پکار دي چې دا جینډر څه ته وایي مای ډیر سټوډنټس جینډر مین جنس او د جنس نه د ښځې د نر پته لګي نو دا جنس چې ورته مونږ وایو دې ته جینډر وایي په انګلیش کې د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې ډیفینیشنز او مثالونه وګورو Gender is used to show the sex of person, animals, birds and insects. Gender دا مونږ له د پرسن د زناورو د مرغو او د انسیکټ مین یا انسیکټ حشرات د کیړې مکوړې د چنجي وغیره چې کوم وي د دوی جنس مونږ ته ښایي جنس لکه ښځه او نر نو مای ډیر ویورز مونږ جنس دا د جینډر په ذریعه باندې پیژندلی شو نو دا و د جینډر خپل تعریف ډیفینیشنز مای ډیر there are 4 type of gender زمونږ سره د جینډر د جنس څلور قسمونه دي فرست masculine mean نر ماده چې کوم وي لکه سړی سیکنډ feminine ښځه زنانه فیمیل ورته مونږ په انګلیش کې وایو تھرډ کامن دا بیا هغه جینډر دی کوم چې مونږ دواړو لا استعمالوو لکه ډاکټر اوس ډاکټر د میل دپاره هم استعمالېږي د فیمیل دپاره هم استعمالېږي نیوټر کې بیا مای ډیر ویورز هغه څیزونه راځي کوم چې سا نه لري زمونږ سره د جینډر 4 کاینډ دي څلور قسمونه دي نمبر فرست دی زمونږ سره مسکلین جینډر مای ډیر ویورز دا پوینټ د ځان سره نوټس کوي چې دا پارټ هم زمونږ سره په دوو ویډیوګانو مشتمله ده په فرست پارټ کې به زمونږ سره مونږ به مسکلن او فیمینن ډسکرایب کوو او په سیکنډ ویډیو کې به بیا مونږ کامن او نیوټر دا ایکسپلین کوو نو مسکلن is used to show male gender مسکلن چې کوم دی دا د نر جنس دپاره استعمالیږي په نر جنس کې په مسکلن کې زمونږ سره لکه برادر ورور دا اوس مای ډیر که تاسو
وګورئ نو دا نر وي. همدغسې فادر ورور، بای هغه بوای هلک، کنگ بادشاہ ایٹسیټرا وغیرہ وغیرہ. نو دا و د مسکلن مثالونه. مسکلن دا هغه جنډر دی کوم چې د نر دپاره استعمالیږي، لکه څنګه چې په دې مثالونو کې یو وضاحت وشو. اوس فیمینن جنډر دا کوم یو جنډر دی؟ دا هغه جنډر دی that is used to show female، کوم چې د فیمیل جنډر دپاره استعمالیږي. مین کوم چې د ښځې جنس دپاره استعمالیږي. my dear viewers، زمونږ سره دوه اهم جنډر دی، یو نر او بل ښځه، او په دې باندې زه امید لرم چې تاسو به دا ول نه پوهیږئ. نو په فیمیل کې زمونږ سره لکه سیسټر اوس خور، دا اوس په فیمیل کې راځي. ګرل جینې دا هم اوس په فیمیل کې راځي. همدغسې مادر هم اوس په فیمیل کې راځي. نو فیمینن جنډر دا هغه جنډر دی کوم چې د ښځو دپاره، د ښځې د مادې دپاره استعمالیږي. او لکه څنګه چې په مثالونو کې دلته کې وضاحت وشو. زه امید لرم چې دا کم ټو ټایپ اف جنډر مونږ وویل، مسکلن او فیمنن، په دې باندې به تاسو پوه شوي. د فیمینن جنډر نه پس زمونږ سره چې کوم جنډر دی په دریم نمبر کې هغه دی کامن جنډر. او دا کامن جنډر دا هغه جنډر دی چې کوم ډیر کنفیوژن هم پیداوي او بل د دې استعمال هم ډیر زیات دی. او اکثر له سټوډنټان دلته کنفیوز کیږي چې هغه بیا فرق په میل او په فیمیل کې نشي کولی، او دا پته ورته نه لګي چې دلته زه اوس کوم یو جنډر استعمال کوم. نو کله چې تاسو په کامن جنډر باندې پوه شئ نو بیا به انشاءالله دا مسله درته مخې نه راځي. کامن جنډر دا هغه جنډر دی کوم چې د دواړو دپاره استعمالیږي. مین د میل او فیمیل د دواړو دپاره استعمالیږي. او کامن جنډر چې کوم دی دا عموما کومې دا پیشې چې وي دا د دې سره تعلق لري. لکه په دې مثال کې سټوډنټ، او سټوډنټ دا هغه جنډر دی کوم چې مونږه د میل او فیمیل دواړو دپاره استعمالو. که هغه ګرل وي مونږ ورته سټوډنټ وایو، او که هغه بوایي وي مونږ ورته سټوډنټ وایو. نو دا پوینټ د ځان سره نوٹ کوي چې داسې جنډر کوم چې د دواړو دپاره استعمالیږي نو هغې ته ویلی شي کامن جنډر. یا لکه په دې مثال کې ډاکټر، دا ډاکټر دا هم اوس یو داسې جنډر دی کوم چې مونږ د میل او د فیمیل دواړو دپاره استعمالو. که هغه فیمیل وي مونږ ورته ډاکټر استعمالو، او که میل وي نو د دې نه دا ثابته شوه چې دا ډاکټر هم په کامن جنډر کې راځي، او دا هم د یوې پیشې د یوه ملازمت سره تعلق لري. نیکسٹ اگزامپل ټیچر دا هم کامن جنډر دی، ځکه چې که هغه زنانه وي او که نرینه وي مونږ دواړو لا ټیچر په انګلیش کې استعمالوو. نو د دې وجه نه دا ټیچر چې کوم دی دا هم په کامن جنډر کټګرۍ کې راځي. بیا ورسره ډرایور دا هم کامن جنډر دی، ځکه چې که هغه زنانه وي او که نرینه وي، که میل وي او که فیمیل وي نو هغې له ډرایور استعمالیږي. نو دا و د کامن جنډر ډیفینیشنز او مثالونه، او زه امید لرم چې تاسو به په کامن جنډر باندې پوه شوي وئ.
کامن جینډر هغه جینډر دی کوم چې د میل او د فیمیل دواړو دپاره استعمالیږي لکه په دې مثالونو کې سټوډنټ ډاکټر ټیچر ډرایور ایټسټرا وغیره وغیره. اوس چې کوم لاست جینډر دی د ناون هغې ته ویلی شي نیوټر جینډر. دا کوم جینډر دی؟ دا هغه جینډر دی کوم چې د نن لیوینګ تھنګ دپاره استعمالیږي. دا هغه سیز دپاره استعمالیږي کوم چې سا نه لري. لکه په دې ډیفینیشنز او په مثالونو کې نیوټر جینډر از یوزډ فار نن لیوینګ تھنګ. دا نیوټر جینډر چې کوم دی دا د هغو سیزونو دپاره استعمالیږي چې سا نه لري لکه ټیبل. اوس کا ټیبل ته وکتلی شي نو دا یو بې جان سیز دی دا سا نه لري. چیر همدغسې چیر هم یو بې جان سیز دی. ډور هم یو بې جان سیز دی. فین پکې چې ورته مونږ وایو. وینډو کړکۍ چې ورته مونږ وایو. شوز نو هغه سیزونه کوم چې سا نه لري هغه بیا د نیوټر جینډر په کټګورۍ کې راځي. My dear viewers and students, په دې پارټ کې مونږه چې کومه دا جنډر آف ناون مونږه شروع کړې ده په دې کې مونږ د ناون څلور جینډر ویل. نمبر فرست چې کوم جینډر و هغه و مسکلن. نمبر سیکنڈ فیمنن. نمبر تھرڈ کامن او نمبر فور چې کوم زمونږ سره راځي دا و نیوټر جینډر. نو کوم چې د ناون سیریز دی په هغې کې دا زمونږ سره په دریم نمبر کې راځي. په فرست کې مونږه کائنډ آف ناون وویل. په سیکنډ پارټ کې بیا مونږه پسې کیسز آف ناون او په تھرډ پارټ کې مونږه جینډر آف ناون او انشاءالله پر روانه ویډیو کې به مونږه نمبر آف ناون وایو چې نمبر آف ناون دا د ناون په کومه طریقه جوړیږي. نو زه امید لرم چې تاسو به په جینډر آف ناون باندې پوه شوي وئ. که بیا هم څه کنفیوژن وي څه کوشچن وي په کمنټ باکس کې لیکلی شئ او زما چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ.